د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا په دغه مرکز کې د ځوان کهول لپاره د دوحې تړون د لاسلیک شپږمې کلیزې تر عنوان لاندې علمي، عقیدتي او زده کړیز سیمینار جوړ شو. د البرز ادارې مسؤلین وایي چې له سیمینار جوړولو یې موخه د ځوان کهول دیني عقیدتي برخو کې خپلو مسؤلیتونو ته پام رااړول دي، تر څو دوی وپوهیږي چې په ټولنیز سمون کې د اسلام او هیواد مسؤلیتونو په درشل کې له خپلو وړتیاوو څنګه مثبته ګټه پورته کړي. د دې سیمینار اصلي موخه خو دا و ځکه چې دا سیمینار نن ورځ شپږمه کلیزه د دوحې د تړونو د اشغال هغو کسانو چې زموږ هیواد اشغال کړی و د هغه د مناسبت د هغه د ارزښتونو په مناسبت دا سیمینار ونیول شو چې په دې سیمینار کې د دې ترڅنګ چې موږ د دوحې د تفاهم نامې په اهمیت باندې وغږېدلو، په ارزښتونو باندې، نور د وحدت د اتحاد چې څنګه وکولی شو یو سالمه او روغ فکر د ځوانانو په منځ کې را ایجاد کو چې موږ یو داسې امت مسلمه خواته، داسې یو اتحاد او اتفاق خواته سوق کړي چې د راتلونکي دپاره یو موټی هیواد واوسیږو. دغه سیمینار کې چې دیني عالمانو د پوهنتون استادانو ګډون درلود، ټینګار یې دا و چې ځوان نسل باید د فکري عقیدتي مبارزې ښکار نشي او د اشغالونو پر وړاندې څنګه سمه تګلاره خپل کړي. استادانو او دیني عالمانو د ورته روزنیزو سیمینارونو جوړول د زده کړیالانو لپاره معنوي ارزښت وباله. په اسلامي جامعه کې دا زموږ مکلفیت دی. ولې زده کړیالان یا محصلین یا زده کوونکي دا د جامعې د ملا تیر دی. دا باید خپل د فرهنګ څخه، خپل د افتخاراتو څخه دا باید باخبره واوسیږي. خصوصا موږ ډېر یو غني فرهنګ لرو، اسلامي فرهنګ لرو. دا توافقنامې تنها نن ورځ نه ده چې دا توافقنامه سوې ده. که موږ صدر د اسلام ته ولاړ سو، پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم په صلح حدیبیه کې داسې یو توافقنامه وکړله چې د ټول عمر دپاره اسلام ته یو الله دا یو سبب ورته وګرځول چې یو قوت اسلام پیدا کړي او د هغه د برکته نن موږ مسلمانان یو. نو دا برنامې باید ډېرې برګزاره سي، ولې چې په دې ملک کې استعمار او اشغال تر 20 کال ډېر زحمت ایستلی دی. نو نن ورځ موږ ځوانان مو دې ته ضرورت لري، زده کړیالان مو دې ته ضرورت لري چې خپل د تاریخ څخه خبر سي. د سیمینار ګډونوال خوښ دي چې دا ډول علمي او ښوونیز بهیر کې ګډون کړی و. دوی وایي نن یې هغه څه زده کړل چې مخکې یې ورته پام نه و. ګډونوال له مسؤلینو غواړي چې د دا رنګه ښوونیزو سیمینارونو او غونډو لړۍ دې لا پراخه کړي، تر څو دوی وکولی شي خپلې ټولنې ته په سمه توګه خدمت وکړي. که امروز توافقنامه دوحه بود، ما این را آموختیم که استعمار و استثمار در افغانستان چی بود و تا حال چی تحمیل شد برای ما. ما بسیار چیزها را اینجا فهمیدیم و آزادی را معنیش فهمیدیم، آزادی اسلامی را. البته برنامه‌ای که امروز برگزار شده بود، برنامه درباره توافقنامه دوحه بود میان افغانستان و کشور استعمارگر که این افغانستان تانست که بعد از بسیار مبارزات علیه کشور استعمارگر پیروز شود و یک کشور سر پای خود استاد شود و بدون کدام مشکل و جنجالی. و ما خواست ما از دولت همی است که این گونه سیمینارها خیلی خوب است برای جوانان و جوانان بیشتر و خوبتر توقیت میکند. اما باورونه بیا دا دي که چیرې ځوان کهول ته هم دا ډول سیمینارونه او زده کړیز چاپیریال برابریږي، لرې نه ده چې نوی نسل به مو په افغاني کلتور او دیني اصولو سمبال د یوې پرمختللې ټولنې د ملا تیر وي او د فکري جګړې له اغېز به لرې پاتې شي. ضابط خان انځور، د البرز علمي، کلتوري او نشراتي مرکز.